زه یو قبایلی مشر د وطمان خیل قوم چیف اف وطمان خیل تاسو را په لاین باندې ما نن چې زمونږه د قاضي عوام جناب ذوالفقار علي بټو صاحب یو نماینده چې د خیبر پښتونخوا د صدر په حیثیت باندې دلته تشریف راوړي نو زه د قبایلو په نمایندګۍ باندې هغه ته هرکلی وایم او زه هیله لرم چې جناب قاضي عوام جناب ذوالفقار علي بټو صاحب د قبایلي عوامو سره کومې وعدې کړې وي هغه به د ترسره کړي هغې کې بېنظیر بټو هم قبایلو سره یو وعده دا وه چې قبایلو ته ځان له صوبه ولې ورنه کړی شي جی مهرباني ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, दिमाग से करोगे। मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सेवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए भुट्टो زما د یوت څومره ملګري دي پی ایس اف هغې ټول ته هرکلی وایو. نن چونکې تاسو ټولو ته پته ده چې زمونږ صوبایي صدر صوبایي نایب صدر هغوی راځي او د هغوی په راتګ کې زمونږ څومره جیالي دي څومره پارټۍ والا ملګري دي هغوی راغلي دي او جوش ولوله ده او یو ډېر زیات هجوم راغلی دی، یو ډېر زیات خلک دی، هر طرف ته جنینو چهل فعل دی، مزه ده. نو یقینا چې مونږ هم انجوی کوو او تاسو ته هم وایو چې یاره څومره دغه دي نو انجوی کوئ. जुल्म मिटाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, गुर्बत को भगाना चाहते हो। साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो बीबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो। सब निकलोगे, तुम निकलोगे, सब निकलोगे। तुम लाखों में हजारों में, इन गलियों में चौराहों में, शहरों में और गाँवों में, बेरहम हुक्मरानों से, जुल्म के ऐवानों से, इन झूठों से, मक्कारों से, इन दुश्मन से, अय्यारों से कर जान छुड़ाना चाहते हो। ये मुल्क बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो। साथ दो, साथ दो। نن خو مونږ راغلي یو دلته د خپل صوبایي صدر نجمالدین خان د استقبال لپاره او د پاکستان پیپلز پارټۍ تمام ورکران او تمام عہدیداران د ملکند ایجنسۍ ډېر په شوق او مینې سره راوتي دي. وجه هم دا ده چې د پیپلز پارټۍ سره د خلکو مینه محبت دی، همدردي ده، امیدونه دي. او دا ګوره نن چې کوم استقبال له داسې ماته ښکارېږي ده وزیر اعظم نشته دی، خو د پیپلز پارټۍ د یو نظارتي ورکر په وجه د دې دی چې د پیپلز پارټۍ سره د خلکو مینه ده. د ټولو نه اول خو چې زمونږ څونه د پیپلز پارټۍ جیالیان راوتي هغوی ټولو له د زړه د کومې ته هرکلی وایم او زمونږ صوبایي صدر نجمالدین خان او سید محمد علي شاه باچا هغوی ته د مبارکباد وایم
ان شاء الله چې زمونږ د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زمونږ په ملکند باندې یو پیر بیا اعتماد وکړو د دې مونږ شکریا ادا کوو. زه خپل نوي صدر ته پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا نجمالدین خان ته هغه ته مونږ نن هرکلی وایو. دلته مونږ راوتي یو او دا کم خلک چې تاسو وینئ او دا کم خلک نن دلته راوتی دی دا د دې خبرې نشاندهي کوي چې دا خلک د دې ګورنمنټ نه تنګ دی. دا تاسو وینئ دا کراوډ چې د کم ځای نه کم ځای پورې دا راغلی دی دا خلک نن د عوام چغې ته جوړ دی چغې وایي چې د دې ګورنمنټ نه دا تنګ دي او دې ګورنمنټ دا خلک چې کم دی د ګرانۍ نن که تاسو وګورئ نو د ګیس بیلونه که تاسو وګورئ که د بجلی وګورئ که نوره ګراني وګورئ ورځ په ورځ ډے ټو ډے چې کم ګراني راځي قسم په خدای دا زمونږ په خواب و خیال کې هم نه وه. نو دا خلک په انشاءالله را روان حکومت چې کم دی دا به د پیپلز پارټۍ او خاص کر زمونږ ټولو مشرانو ته دا خواست دی چې څنګه نن دوی دلته په جمع باندې راوتي دي همدغه شانتې کې به په را روان الیکشن کې به هم انشاءالله دا جوق در جوق دا خلک راځي او دا خلک به انشاءالله دا را روان حکومت جوړوي. موږ نن د نجمالدین خان چې هغه زمونږ نوی صدر منتخب شوی دی او سید احمد علي شاه باچا سینیر وایس پریزیډنټ کې پی کې هغه مقرر شوی دی هغې د استقبال لپاره دلته راغلی یو. زه د ټولو نه مخکې د آصف علي زرداري صاحب او د خپل چیرمن بلاول صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغې موږ له عزت راکو او د خاص کر د ملکند ډویژن نه دا شی ونه وتو چې نجمالدین خان د ملکند ډویژن سره تعلق لري محمد علي شاه باچا چې کوم دی نو د تحصیلي درګۍ سره تعلق لري نو موږ له یو عزت راکو موږ راغلی یو د هغې د استقبال لپاره ډېر ښه په ګڼ تعداد باندې راغلی یو او هغې ته هرکلی وایو او انشاءالله یو داسې استقبال دی چې دا به چې کوم دی نو د تحصیلي درګۍ په تاریخ کې به چې کوم دی نو دا نمبر 1 استقبالي د ټولو پارټو چې کوم دی نو چیلنج دی انشاءالله زمونږ به چې کوم دی نو دا یو درون استقبالي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دلته راغلي ډېر ګران میلمانه او ډېر غریبانان خلک هم دلته راوتی دی پارټۍ ملګري هم راوتي دي او موږ نجمالدین خان نن را روان دی هغه چې صوبایي صدر دی زمونږ محمد علي شاه سره نایب صدر دی هغوی له موږ مبارکي ورکوو او مبارکباد وله ورکوو. دلته ډېر زیات خلک راوتی دی هغوی په استقبال کې او د هغوی نه موږ دا تمه ساتو انشاءالله تعالی چې دا پارټي به مخکې بوځي. نننی پروګرام زموږ د پارټۍ د مشرانو چې په دغه خوشحالۍ کې استقبال لرونکي دا ملګري شکریا ادا کوو چې ډېره خواري کړې ده ډېر په ګڼ تعداد کې د خصوصونو په شکل کې راغلي دي. زموږ امید دی چې انشاءالله دا نوی قیادت نوی تنظیم چې کوم جوړ شو دا به پاکستان پیپلز پارټي په دې صوبه کې پرمختګ ورسوي.